پیغام ورکوي خلکو ته مو څه هغه د اختر مبارکي تر څنګ بل اول خو ټولو هیوادوالو ته د اختر نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایو. الله تعالی دې د اختر دوی ته ټولو هیوادوالو ته مبارک کړي. پیغام مو دا دی چې باید یووالی غوره کړو، لاسونه سره ورکړو او په یو بل نامه باندې یو د بل سره تعصب ونه کړو او د تبعیض څخه لاس واخلو. انشاءالله بیا موږ توانېدلی شو چې هم امنیت برقرار وساتو، هم هېواد بیرته بیا ودان کړو او انشاءالله چې دا کار دا څه کېدونکي دي او راتلونکي دي. زه چې د هېوادوالو دغه حالت وینم، کوم احساسات چې د دوی وینم، په هغې کې نه یوازې یو دا دی چې دا پښتون دی یا تاجک دی یا ازبک دی، د ټولو احساسات الحمدلله ډېر شوه. تمه دې دا وده چې خلک به دومره مینه درکړي تاسو ته چې راوځئ بازار ته. ډېر خوشحاله شوم د دې مینې او محبت څخه. موږ انشاءالله د دوی سره همداسې مینه او محبت لرو. دښمن درنه په ډار دی لرو پر مولا یعقوبه، دښمن درنه په ډار دی لرو پر مولا یعقوبه، قربان د مسلم امت رهبر مولا یعقوبه، قربان د مسلم امت رهبر مولا یعقوبه، رهبر مولا یعقوبه، رهبر مولا یعقوبه، رهبر مولا یعقوبه. حیدر مولا یعقوبه، حیدر مولا یعقوبه، حیدر مولا یعقوبه، حیدر مولا یعقوبه. پلار په پلارانو سر مټې ټوا چاته، سر مټې ټوا چاته، سر مټې ټوا چاته. پلار په پلارانو سر مټې ټوا چاته، سر مټې ټوا چاته، سر مټې ټوا چاته. بچای ته مولا محمد عمر مولا یعقوبه، بچای ته مولا محمد عمر